د ملي غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو ستړي مه شئ، هیله د ټولو به ښه یاست. د اختر دویمه ورځ به مو په ښه خوښۍ سره تر شا پرېښې وي او شپه به مو تر دام ګړۍ پورې په خیر رسولې وي. قدرمنو دوستانو، هنري شیبې خپرونه ده چې د کندهار نوموتي ممثلین راغواړو، د هغوی پر ژوند او لاسته راوړنو غږېږو، پر ستونزو یې غږېږو، پر ټولو یې غږېږو چې دوی تمثیل کې کومې ستونزې لري، څنګه راپورته سوي دي، تر دغه وخته پورې دوی څنګه تشویق سوي دي، د ټولو ژوند اړخونه باندې موږ غږېږو. قدرمنو دوستان، نن راسره دوه ګلالي ممثلین راسره مېلمانه دي په خپرونه کې، نو د هغوی پر ژوند او لاسته راوړنو به غږېږو. ښاغلي عبدالله ابدالي او محمد نعیم ریحان چې نن راسره مېلمانه دي. په لومړي قدم کې راځو ابدالي صاحب ته. ستړي مه شئ ابدالي صاحب، هرکلی مو کوو، په خیر راسئ. خیر اوسئ، ډېره مننه. راډیو ټولو اورېدونکو مینهوالو کوونکو ته د نیکمرغه کوچني اختر بې شمېره مبارکۍ وایم، په دې هیله چې اختر دې دې مهاله په خیر سره ډېره زیاته مننه. ژوندي دې یاست، خوښ اوسئ. ښاغلي ابدالي صاحب، ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړئ او راغلاست خپرونې ته. ښاغلي ریحان صاحب، تاسو ته هم ښه راغلاست وایو، د اختر مو مبارک شه. مننه، خیر اوسئ، زاولې ستا مبارک شي. نو زه هم په خپل وار سره ټولو اورېدونکو ته د کوچني اختر مبارکي وایم، په دې هیله چې تر دې وخته یې په خیره رسولی. نو زموږ د پیج ملګرو ته هم، مینهوالو ته هم، د ابدالي مینهوالو پیج ته ورته ووایه چې ابدالي پیج ته ولاړ شئ، کندهار شو ته ولاړ شئ. دا ملت غږ راډیو ده یاره، ابدالي صاحب ډېر چاغ او زه تمثیل کوم. هر ځای سره تمثیل نه کوي، اسانه ده، د اختر مبارک. دغسې ابدالي صاحب دی کله ناکله داسې یو شیبه لري که څنګه؟ شیبه نه لري، داسې دی ابدالي صاحب. موږ ممثلین موږ ټوله دا امیر کوو چې مړ کوو، چې کاندار چې موږ خلک عزت راکړي، مړزمو ته ځان ورسي، مطلب تمثیل مو راشروع شي. نو ریحان صاحب هم بس تمثیل راشروع کړي او دا موږ ژمنه کړې ده خپل ملګرو سره هر ځای کې کې ځای مجلس خلک خوشحاله وساتو، تمثیل څخه درڅه مننه ابدالي صاحب. ریحان صاحب له تا مننه. او هغه د ویلو ول دا بیخي هغه نه چې ول څه وخت یې تمثیل را شروع کړی دی، چا ویل؟ دغه ویله. قدرمنو دوستانو، ښاغلي عبدالله ابدالي چې ټول کندهار او د هغه تر څنګ ټول افغانستان یې پېژني، ګاونډي هېوادونه یې هم ښه پېژني، ښه غږو د کبله، د ښه تمثیل له کبله په څو ډوله غږونو باندې دی تمثیل کوي، خبرې کوي. د ژباړې په برخه کې هم دی ډېر نوموتی نوم لري. نو نن به پر ټولو مسایلو غږېږو، نن به د ابدالي صاحب ژوند راسپړو او همداشان ریحان صاحب هم په ژباړې کې کار کړی دی، ډېر وخت یې کار کړی دی. همداشان په تمثیل کې د ریحان صاحب هم مینهوال ډېر دی. کله ناکله ځینې کسان وایي چې ریحان صاحب موږ په دې خاطر خوښ دی چې دی داسې جوړښت لري چې ګواکې هېڅ تمثیل دی نه کوي، دا د رښتیاګو دی اخته یي، کله چې یو کلیپ وي، کله چې یو ویډیو وي. ډېره حده پورې مینهوال همدا وایي چې موږ د ده دغه کرکټر ډېر خوښ یي چې دی هېڅ پریشر پر ځان نه لري او هېڅ تر سام نه لاندې کېږي او نه هم داسې احساس و خپلو لیدونکو ته ورکوي ګواکې زه تمثیل کوم، بلکې دا هېڅ داسې دغه نه لري. نو ابدالي صاحب رابسو ریحان صاحب ته. ریحان صاحب وروسته به پر تا او ستا پر ژوند او ستا پر لاسته راوړنو به هم غږېږو. ریحان صاحب د ژباړې په برخه کې د څونه وخت کار کړی و او څو دانې فلمونه دي ژباړلي وو یا ستا غږ په هماغه فلمونو کې و؟ په ژباړه کې تقریبا 4 کاله وخت ما تېر کړی دی. نو د فلمونو تعداد نه راباندېږي چې څو به وي ګر سره یا نه راباندېږي. نو خدای خبر څونه فلمونه به تا ژباړلي؟ کله ناکله هماغه فلمونه چې تا ژباړلي دي ته یې ګورې
یا خپل غږ ته متوجه کېږي یا که خپل غږ اوس نه پېژنې؟ خپل غږ خو نور څوک پېژني، د بل غږ لا پېژني، نو متوجه کېږو نو خامخا ورته ګورو یې وخت وا سخته وختونه وتېر شوله. ژوندي دې یاست. ابدالي صاحب لکه څنګه چې مینوال خبر دی، د راډیو اورېدونکي خبر دی، تاسو تر ټولو کامیابه کرکټر د بابک کرکټر دی، د هغه تر څنګ د شاهرخ خان کرکټر دی، د هغه تر څنګ پسې د غفار استاد کرکټر دی، د هغه تر څنګ پسې جبار اخشي اوس په اوسني وخت کې ډېر مشهوره دی. نو دغه درې څلور یا هم پنځه کرکټره لري. ځینې کسان داسې دي چې ستاسو غږ ستاسو کرکټر کاپي کړی وي، مخته روان وي، صحیح؟ نو د هغوی سره ستا غږ او ستا هنر او ستا همهغه کرکټر ډېر توپیر لري. تر اوسه پورې چا درته ویلي دي چې د دغه او هغه غږ فرق نه کېږي؟ فرق کېږي. هغه کسان چې یا مثلا زما غږ کاپي کوي فرق کوي. چې خپله د شاهرخ خان غږ کاپي کوم هغه هم داسې شاهرخ خان چې هېڅ یو څوک داسې وګورئ ډېر کم داسې کسان دي چې یو دوه نفره کولی شي. درېیم هغه په ګډوډي خو بیا هم فرق کېږي. نو دا غږ هم دغه تمثیل هم دغه ځینې کسان راولاړېږي د بابک لهجه چې مثلا زه خو یا ما اختراع کړې ده، نور کسان یې خامخا توپیر یې فرق کوي. یا مثلا زه خپل د شاهرخ خان دا چې په هند کې هغه غږ زما سره ورته دی، خو ډېر ځایونه داسې چې بیا سره پوهېږي چې دا اصلي دی. نو هغه کسان چې تمثیل په ډګر کې دي غواړي په تمثیل کې پرمختګ وکړي او خپل مینوال ولري، ورته اکثره ملګري دي اکثره پاس په مجالس کې ما دا خبره کړې چې ځان ته یو کرکټر ایجاد کړي، ځان ته داسې ګوري داسې ځینې چې مثلا مشهور چې هغه بابک فرق د کور ناس هم خلک شوي دا هماغه بابک، یعنې په یو رقم نه غیر مستقیم ډېر ماته راځي. د دغه زحمتونه د دغه خوارۍ د دغه هڅې ده ته دونه فایده نه رسېږي لکه معنوي توګه معنا فایده رسېږي. زه وایم هغه کسان چې په تمثیل کې کار غواړي وکړي هغه به دا یو جلا لاره پیدا کړي چې ریحان مثلا مدري ښه مثال دی، داسې خپله ښه مثال دی. تمثیل په خپل انداز لکه چې خپل ځان دی ریحان چې یاد شي د بل ورکېنې د بل کنداري د بله په تمثیل تقلید نه کوي. یو خبره د ژباړې سوله په ژباړې کې بیا کوښښ دا کېږي چې څوک غږ اثر کړي. کله چې فلم کې هغه مثلا فرمایش کې یا فلمالت کې یا ویډیو کې ویل سره کوښښ کوي چې غږ د هغه خبره باندې مثلا لکه د شاهرخ خان دی یا مثلا ریحان صاحب چې په دغه فلم کې کمال دی دغه غږ طبیعي غواړي څوک خپرونې مخته یوسي او خپل کلیپونه یې ډرامې جوړې کړي هغه به خپل کرکټر ما مخکې مثال کړی ریحان دا خپل دی مثلا ما بابک سو جبار اخشي سو غفار ستاسو دا څوک نسي یو بل ممثل نسي چې دا خو دا معنا ډېره مننه. ابدالي صاحب کولی شي چې په دغه درو څلورو غږونو سره تمثیل وکړي په یو وخت؟ په یوه وخت کې نو کله کېږي، ولې نه کېږي؟ اوس کولی شي مثلا اوس تمثیل کولی شي یو اواز وکړه چې هغه خلاص بیا بل وکړه هم صحیح دی. دا په یوه وایي په یوه وخت یو لکه د نسوارو سوخ. ابدالي صاحب کولی شي چې اوس د بابک او د جبار اخشي، غفار استاز، شاهرخ خان د ټولو په غږ کې بابک راغلی ولا اوس نو سره دغه ورته غاښ غوړي دغه شتونه کې غاښ غوړي دا عجیب صاحب دا چې دغه کاوه ور جبار ماس ورته د جبار دی دنیا کې څه نه ماسو کو جبار اصل کو فلسفه تاسو موږ څه کوو جبار ته بیا شروع
ډېر د هغې پوښتنه وکړله زما څلور پوښتنه کوي یا د شاهرخ خان هسې کوي یا د ابدالي صاحب څه کوي دلته څه په کوم کې ولوېدلې لکه مچک ګوره دا مچک مچک خبرې ونه کوه دا داسې په خدای سره راځي دا داسې نه بیا هېڅ فکر څه کړي داسې دا مو ځای جوړ کړی ها یو جوار ښه اول بابا اول شاهرخ خان ته زما بنس چې شاهرخ خان هسې داسې خوند کوي لکه ګلدستو په ما بنس کې چونامي ګلګلاب یا دا رقم نه دی ګوره زما او ستا زما او د بابا په ما بنس چې ته نه هسې داسې خوند کوي لکه یو ښه نامي ګلدسته کې چې ګوبۍ ناست توحید منه کوي ګوره چې ګوره توحید منه کوي پهینو بیا زه ستا ورته وایم ته ورته وایې غوږ ارے بابا د هغې باندې پرېږده دا بنوک دی دې باندې لیونی دی زما ورور باندې خبر مو وکړه شاهرخ خان د هغې مغزه خراب دی دې باندې هر ورځ جنجال باندې جوړ هر ورځ باندې روژه باندې 45 جنګ کړی دی روژه دیش نیول دی جنګ 45 کړی ژوندي دې یاست ښاغلي ابدالي صاحب غفار استاذ د فلمونو په ژباړه کې چې کله موږ د غفار استاذ غږ اورو چې لا خوند لري او بله خبره هغه یو بل کرکټر دی نه چې وایي څه وخت یې بیا ملي غږ و چې ما بویو څه وخت یې بیا دا یو خبره دی هغه ته دې وویل ګوره په افغانستان کې چې ډېر خلک ډېر کم دي هغې لږ چې کار ډېر دي دا که مې مراجعه وه بیا یو جمله ډېره مشهور ده چې څه وخت یې بیا دغه جمله یې ډېره مشهوره شوله ځکه دا هر چا چې به دغه جمله واورېدله نو دغه بیا بس هر ځای یو چا ته بیا څه وخت یې بیا ډېره مننه ښاغلي ابدالي صاحب څومره فلمونو کې دې ژباړه کړې ده تعداد در معلومېږي څه دوامه داسې حساب نه دی کولی چې لاس دې شي ژباړې د شروع څخه دا تر ختمه پورې وې ماشاءالله ژباړه شروع شوې ده او ما راغ کړی د امیر خان مال بیا نو راځه تر هغه وخته پورې تر جوانه پورې چې زه څوک یم تر هغه وخته پورې ژوندی دی بیا هم درته راګرځو ریحان صاحب ډېره مینه د تمثیل سره لرې که د ژباړې سره یا د تمثیل سره ولې دلیل یې څه شی دی دلیل یې پټ کړي تاسو یې پوښتنه وکړم یا ته هم داسې پوښتنه څه کوم یا درته وبېږم یا درته وبېږم یوازې ستا پوښتنې کوم ته جواب نه راکوې چې زه پوښتنه درته وکړم یا خو داسې دي پوښتنې باید زه ستاسو وکړم یوه پوښتنه درته وکړم دا دې چې کوم اوازونه وکړل کوم اواز چې خوښ شي پکې د ابدالي صاحب هر غږ هر اواز بیل کیف لري جلا لذت لري او ډېر په ښایسته انداز سره کوي د ده داسې غږ نشته چې د چا دې نشي خوښ بیا هم ما یو غږ نه خوښوي بل غږ د ټول چا پور راوړ عموما هغه خبرې هغه غږ په کوم ستاسو کې چې د څه سره دا پور راوړ دا په کوم باندې کړي نه راوړي دا ځینې خبرې دا په خپل وفات شو د ریاضه علي دې سره ټول شي دا نه بل ورته چې تا راغم په باندې لګیږي چې څه هم باندې د خور دا ویل بیا بد لګیږي تاسو او ریحان صاحب د تمثیل د څونه وخت کېږي لکه څنګه چې ابدالي صاحب مخکې ویله چې دا باید ونه ویل شي چې ځکه دا پخوانۍ پوښتنې دي نه خو زه ځکه کوم چې په لنډ وخت کې ته ډېر مینهوال لرې ستا د کامیابۍ راز په څه کې دی زما تقریبا مکمل یو کال پاس چې زه دې تمثیل ته راغلی یم او دا چې ته وایې چې لږ وخت کې ډېر پرمختګ دا نو د خلکو ارزوینه ده نو د هغو تشویق دی چې زه یې تشویق کړی یم
دوی مینه راسره لري زما د تمثیل سره، نو په دې خاطر لږ وخت کې ورسره مخته شولم او د دوی خوښېږم. نو دونه وخت زما نه کېږي تمثیل. ځینې کسان دي چې ډېر وخت یې کېږي خو تر اوسه پورې خلک یې نه خوښوي، خو دی کوشش کوي چې بیا تمثیل وکړي بیا تمثیل وکړي. د کامیابه تمثیل د ښه تمثیل راز په څه کې دی؟ باید څه وکړو چې ښه تمثیل وکړو او د خلکو خوښ شو؟ دا چې ابدالي صاحب زما بغل ته ناست دی، زما مشر دی، زما استاد دی، نو دا به دی درته وایي. دته خو راګرځوي چې ستا نظر څه دی؟ ستا نظر څه دی؟ ابدالي صاحب نظر خو یو خبره کې باندې راسم ډېره ښه سمه ده. ابدالي صاحب ځینې کلیپان دي چې د لیدلو وړ نه وي، ځکه د ډایلاګ و د کرکټر و د لحاظ سم نه وي. ښه کامیابه کلیپ یا ښه تمثیل کوم تمثیل ته موږ ویلی شو؟ یو تمثیل د خپل نامه څخه معلومېږي چې دا په ټولنه کې ممکنینو هغه سوژي و هغه کیسې موږ راواخلو پر هغه باندې هغه فیک نه وي، هغه به یو تخیلي شی نه وي. دې په جوړونې کې باید دا وکړو چې که ناخوالې مثبتې که منفي دودونه یا مثبتې که منفي کړنې باید هغه څخه راواخلو، بیا پر هغه باندې کلیپ جوړ شي، بیا به نو خلک ډېر خوښ چې مثلا اوس پروژه وه، پروژه کې به موږ داسې کلیپ وکړو چې پروژه غږېدلې جنجال کې دا چا سره دا په عام ژوند کې موږ ته ډېر کسان دا د هغه دا د کلیپ بیا په هغه کې وکتل شي چې هغه موضوع شوله چې دا یې واخیسته شوله سکریپټ ورته ولیکل شي، ښه ډایلاګونه ورته ولیکل شي، داسې خبرې دا ډایلاګونه نه وي چې هغه بیا په ټولنه کې رواج نه وي. ځینې دا ډایلاګونه داسې خبرې نه وي چې هغه د خلکو فکر وي. دی د یو بزګر په رول کې په سفر راغلی دا خلک چې د ده کرکټر څنګه دی هغه راته جملې بدلوي. او بله خبره د تمثیل په لحاظ چې مثلا کوم تمثیل خلک خوښېږي دا خبره ده چې د واقعیتو څخه یو څه هغه اوس یو ممثل مثلا راځي د رول ورکول کېږي چې ته به د خان رول کوې، دی هغه ګړي کې باید چې دا رول کوي باید یې سل په سله کې وایي زه خان یم، باید دی هغه رول کوي هغه په خلکو طبیعي معلومېږي. نه چې دی خان رول د خان وکړي او د خبرې بېرته عاجزانه کوي او خبرې بېرته کمزوري کوي، نو بیا ته په خلکو معلومېږي چې خان خو دا رقم دی. یا مثلا دلته د غریب رول ورکړي او دی بیا دی خپل مثلا یو غټه پلازا لري په حقیقي ژوند کې او دلته موږ د غریب رول ورکړي، دی په رول کې هم هغه د پلازې والا چې بیا خلکو هغه خوښي کوي. نو هدف یې دا دی د خبرو څخه چې یو چې موضوع راڅخه کېږي واقعیتو څخه راواخیستل شي، هغه به په کلیپ کې وشي. بل اړخ چې تمثیل کوي هغه باید واقعي طبیعي یعنې لیکونه شته چې مثلا لوارې کې موږ جوړ کړي ژر مو تاسو ته لوارې ژر یا زه بیان صاحب هېڅ یې څخه په حقیقت کې چې باندې څوک خوښ شي دومره په زور بغار نه وي موږ خلک داسې دا کلیپ داسې وضع کوي چې جنګ چې ویل باید بغار په زور نه وي. که په کلیپ کې دا شی زه راواخلم ما د چا لاس دی بغار کې دا خو اور ایکټینګ نه لري خوند یا مثلا پر چا باندې غمګینه صحنه جوړو غمګینه صحنه په دې یو څوک د لاس سیم د کلیپ او دته خبر ده چې تاسو وایي زموږ خلک تر ډېره پورې دا غم او ترکیب ته کېږي نو د ژړ په زور نه بغار نه وي غمجن وي. نو تمثیل ممثل چې کوي باید هغه اور ایکټینګ وکړي چې دا ما د دوی په اکثر کې راس لالا دې مو دی چغه نو هغه چې بر خلک یو خوشي اوس نو ځینې موضوع دا رقم چې ځینې خلک د دې فلمونو مثلا چې پاتې خو یې د هین خلک او د خلک چې هغه فرق سره هغه یو خو د اسلامي د وین سیمې دی بیا دونه کلک خلک دي موږ خلک په دې حالت کې نه ښکار کوي چې د وښتي څوک ویني د ژړا څوک تاسو نه غمجن موږ هغه خلک بیا د هغه د وګړو ټولنه راکړو هغه کوم نشي باندې مخاطب
د اوبو سره ښایي چې هغه د وچ او بغارې دي ووي نو دلته چې د افغانیو کې پیوړه په دې کې به هغه شی راغلی چې په افغانستان کې ډېره مننه عبدالي صاحب په اوسني ټولنه کې د تمثیل ارزښت څومره دی خپله ځینې ممثلین دغه د تمثیل ارزښت څومره ساتلی دی او که نه دی ساتلی څه کول پکار دی خبر دا چې د هېڅ یو مسلک تمثیلي نور هنرونه په ټولنه کې ډېره پورې زموږ ټولنه دې ته عیار شوې ده چې د نورو مسلکونو سپین هغه اهمیت عزت تر ټولو غټه خبره ده چې څوک خپل عزت خپله وساتي نو خبره خبره تا د ممثلینو په اکثریت کې بېرته هغه خبره ده چې انسان ممثل وي هغه په بل هر څه کې خپل عزت یې په خپله لاس په دې چې خپل ځان ته عزت ورکړي نو ټولنه چې خپل مسلک ته قدر وګوري خلک او دا هغه کسان چې مثلا خپل مسلک ته قدر ورکوي نو بیا دې کوم خلک ځکه چې تمثیل یو دغسې یو مسلک یا دغسې یو هنر دی چې هغه ما وختي ولیدل چې هغه د ټولنې واقعیتونه ښه کوي هغه ډېر کسان مثلا دا وایي چې مثلا دا مسلې دي د وخت ضایع ده خلکو پرېږدي بیا هم موږ ورته وګورو پنځه دقیقې کلیپ کې یا په دوه دقیقې کلیپ کې خلک سم کار کوي وغږ خلک دې ته متوجه کړي چې دا قانون ستا چې کوم دی دا د اصولو قانون او د اسلام خلاف ده دا باید اصلاح کړي نو که دا کلیپ جوړېږي دې ته باید خلک ته مسؤلون ورکړي او دا هغه وخت خلک عزت ورسره کوي چې خپل ممثلین په ښو شیانو کار وکړي او خپل مسلک دې خپل له ځانه وساتي چې ډېر داسې ډېر کسان په شکل دا وایي دا داخل شوي یاست ډېر راپورته کړي دي نو هم خپل شیان وساتي ډېره مننه ریحان صاحب کله چې په بازار کې روان یې خلک دې ویني یا دې وپېژني د دوی عکس العمل څنګه دی ستا سره دوی ښه دي ډېر خلک ما لیدلي دي بس راومې ګرځي یو مجلس راسره وکړي یو عکس ما سره واخلي څوک بس یو وړی مجلس ورسره وکړم نو زما کومې ویډیوګانې چې ما جوړې کړي د هغو یو دغه راکړي چې ښه خوند کړي یا داسې وکړه یا داسې وکړه د هغو نظر هم ښه دی نو اکثره ډېر خلک راسره مخ کېږي تر اوسه داسې کس به نه وي درسره مخ شوی شي ووایي چې دا دی خو هغه دی هغه فسق چې کوي یا در اوسه خو پر ما نه دي پېښ شوي کتاب له پېښ شوي پېښ شوی څو وارې پېښ شوي دي راځي حاجي صاحب ما ټول نور د خلکو دا د مینې یا د نرمښت دا د اظهار ماشوم موسیقي او د مسلماني دا راپیل څنګه کېږي دوی بېچارهګان نه پوهېږي همواره داسې ډېر تلوار یې صحیح د دې خوشحالۍ څخه یو داسې خبر ته راووت چې دی وایي دا رقمه ده مسلې ما ته ګوره نږدې سي دې دا معنا چې دی دا معنا چې دی د چا سره د لیدلو یا د چا سره د طریقه سمه نه وي اول خو باید موږ مسلمانان دې په دا مشته دې په کار چې زه اسواره دې اکثر کوي تعلیم یې کړی مکتب څخه وغواړي وایي نو مسلې چې دی یو ځای دکاندار ته د چا سره غواړي خبرې کېدې دی نه پوهېږي دا خبر د کوم سره شروع کړم په کوم ځای ختم اوس ګور ټولنیز ژوند په ټول نړۍ کې د علومو دوه رقمه یو خو دا خلک وایي چې مثلا کمپیوټر کې ډایګرام ټولنیز دی چې هغه دغه باید وکړي ټولنیز ژوند ډېر اساسا همسایه د همسایه سره سره نه دا هغه په فرهنګ کې دوکاندار د بل دوکاندار سره همسایه سره دا چې دا زموږ ټولنیز ژوند چې هغه سم یا مو د کړي دي یا مثلا سم نو دغه هم دغه سره مثال دی چې ریحان صاحب یا تاسو یا پر مخ باندې بازار کې څوک فکري څوک چې دې خدا غواړي یا مثلا چې هر هغه چې مسخره کوي دا هدف نه نشته چې دا هدف دی چې خدا طریقه ده غلطه ده ژوندي دي عبدالي صاحب ریحان صاحب او عبدالي صاحب ستاسو دواړو کوم ګډ کلیپ ډېر مشهور سوی دی یا ډېر لیدونکي لري ډېر
سکریپ باندې جمهوریت چې ډېر سکریپونه شته چې رښوش کوي ما درته وویل چې فرق ما په سوژو کې فرق یې موضوعونه راخیستي چې هغه ټولنې کې هم هغه یو حقیقت کې خو خلک هغه حقیقت نشي زغملی دا حقیقت ستا چې یو کسان راکوي راواق یې په مثال خبرې کوي اور خان ورو کوم د دې چوس خان ورو کې بیا خلک سره په تضاد شي دا حقیقت ستا دا موږ دې خان خانان ورو سود خانان ورو کنه مالته توځي به وي خو خبره دا چې الته خلک داش نه چې دې هدف شو هدف دا نه چې تاسو نور هدف دا چې د خلکو سره سم تاسو مثبت څېرې چې به مثبت شامل نو کلیپونه ما خو نه پېژنم چې مثلا چې کلیپ کې چا د بیخي یو دانه ډېر کلیپونه د کرکټ اماده جوړ کړي کرکټ اړم جوړ کړی وو مالیا وو داسې هغه ډېر کسانو په دې وایي چې موږ ضروري چې ما ورسره چې سره ما ورته وایي سبا دا نو په کې چې دا ډېر کسانو نو مې خو هغه د چې دوه راشي ما سره ونی چې موږ خلک موږ دا ورته چې نو زغم زبر په سوي چې تم کس هغه د دې دښمنۍ دی هغه باید چې هغه د خپل ماشاءالله سره اوس به د کوم کلیپ تمثیل راته کوئ یو دا خو نو ما ټول سره کړی چې ټول هغه سکرپټونه چې ولیکل سي نو هغه چې جوړ سي اوسې بیا نو اکثره نو درې میاشتې مخکې ډېر کړي شپږ میاشتې مونږ چې په ځین کې پاتې څنګه نه تاسو باید دې وسکي یا یا سوال چې تمثيل سمانا تمثيل نو د سکرپټ تمثیل مه کوئ دغسې یو موضوع باندې تمثیل وکړئ چې اورېدونکي هم ستاسو تمثیل واوري او ویني نو شریان صاحب ته مدد تمثیل د خوراک نه خوراک ته فسانه سمانه نو خدای د پاره شي چې دې دې وایي څنګه وایي اته ولا ثواب کوم ځای ما سړي چې خیال ته خو ستاسو مخته صدا هغه وایم چې ګوره په داخل کې اول ازمه څه نه راځي نو خدای د پاره شي هغه د پاره شي د پاره ذکر کول څه وجه ته خو نه دي چې هغه راکړم څه تللی پاسو ته کاش ما ته سړي وخت کې هر شي نه راوړي دا راځي په اندازه سره ته به مې ودانیم سپیره کې بیا چې راوځي په ناز دیم ده غاری مو چالي چې خانیت هم بوزي علي ډیکس ولا مان دا خطر دوام چې اخر کې اكو زموږ تاسو یا اخر د فعال کوم یو څه خو دونه ځای پرې چې سبا هغه سره ودی ډبل کوټ زه ته چې هغه کومه دې څه پاتې کومې دې چې دا ورته په دا خطر بیا خو داسې نه چې ډبل کو ولا خلاص کړي اخلاصيات به کومه نه اته تاسو سره چې دا ګوره په کار کې ډېر کم باندې نه دی جوړ لکه شاهرخ خان خو خوراک کې بیا ماشاءالله هر وخت څه دا پته ده چې کوم په اړه دی لکه هغه څو ته ویرس موټر یو ټانکي ده ټانکي ده پورده دی نو ریحان صاحب دا یو عادت لري دا موږ کرا کوي چې په خوراک هم دا ولا موږ یو ډاکټر دی هغه له بولی راکړل چې یا لري شه دې شی بولی دا ونه کې بچا څه دا خوراک سره ډېر نه چالي بچای دا له وزن دا خوراک سم خوراک اوسې پر وخت باندې اوسې سپورت سره اوسې له سره سره او به کسانی وایي چې ډېر کار سم دا وچا باقي صاحب یې ماته بولی ډاکټران وایي دا کاجو شخوان کې ګټه ده ګټه شي هر شي لري ډېر هر شي تمام عبدالي صاحب جبار اخشي
ورسره سم دم دغه غفار استاذ او بابک سره در ریحانه پورې دا درې سره اوس باید په یو کرکټر کې راسي په یو تمثیل کې باید راسي اوس تمثیل اوس دغه اوس خامخا ته وایي دغه سټیج ډرامه نه چې اوس یې بیا راځي یو صاحب ورشه هغه ریحان دی ریحان دی که نه دی بازار ریحان دی ته ما لاس وارې کړی از ما سره چې هغه ځای شاوخوا ګوره مجلس ته ګوره خبرو ته ګوره کور ته ګوره ځای ته ګوره خوراک ته ګوره دی ګرځم دولت خوراک مې خوښ دی نو تا راته وایي چې خوراک ته ګوره ما دا سړی شو اوس باسه په انصاف ګوله باسه کوچنۍ څه وکړم خوښېږي نو خوښېږي خو زما هغه څه خو نو کټناکې مو خوښه ما څه ولا خو ما خو پرې رسېږي تا خو بیا نه رسېږي نو سیږي باندې ته چا پکې نه ما وکړه څه نه وایي دا څه څه بیا راځي چې څه ما دا سره ولا ګټه کوي سم کاکا ته باندې وایي بابا کو پاوانو یا ریحان ته بس یو څه دغه کوانو څه ته وایي پر کورو ته ولاړ څه ګرځ میواناني تصویره کې درا سره یا بابا کو خدای بدلته نه شي ما دې مشه تلاس واچول نه اسي کاري بي خبرې غدي کوي هغه ورا بابا خبره میواناني شي خلاص انا فکر کې ودا کړم چې پاره شو دا وشه بابا کدا دا شي دا ما زما پلاستر کې زه به بل چم تاسو دواره سره ګرځي نه په برابر کې دا یا ما موږ کله یو رقم وو کاږي سي شو هغه ته ما سره راځه د شاروخ خان سره یا زه په شاروخ خان سره کوم تاسو تاسو ما بیا وایي تاسو ما هغه چې وخت ما ته ویلي ډېر غاټو هغه د زم ګټه سره یو ډېر غاټو زه د سټیج سره شاروخ خان راسي ټیم ما ډېر نه پتا باندې راوکړ چې اوس په شنه ډور ناس لارې کوم په شنه ډور دي د زوم په خونه کې بده نو په خاطر باندې ما و چې نور په ها ما په ځان څنګه ګرځم بس ما هو بلا خو زه په خابو چې په خابو دا په ځان کې به خاص زوم په خونه کې ما غواړم چې شایسته خپل وراسي شو باندې راځي دغه پر کوم سیاج کې راځي بس نو په خاطر ځان څنګه ګرځم ما وکړ دای ته ځان سره ګرځم خو یو ورځ به بس نو چا بس زه خپل د جبار اخشي سره کړم په دې چا پکې کېنه نو ته ما څه څنګه خو میوه نه لا صاحب دې باش من صاحب دې ما خو نه کوم دا شي ما مش سره سره په څه دا راکم دا چې تاسو ما کوی چې سوال اوس هغه خبره ده دې خو بیا چې کوي سوال دې سره ډیره مننه قدرمنو دوستانو خبرونه کې سره عبدالله عبدالي د کندهار نوموتی ممثل او ترڅنګ محمد نعیم ریحان سره مېلمانه دي نو د عبدالي صاحب د غږ سره نو کښنی لا ورسره آشنا دي کښنی وي کښنی لا ورسره آشنا دي دغه دی بابک شاروخ خان جبار اخشي سرازن غفار استاذ وخت تیریږي وخت ریحان صاحب د کښنی یو خاطره ده صاحب یې او په دې ته چې ورته وایي ټوټ وای سره باندې دی ورواچو صاحب یې وز ما په یاد کله نه راځي ډېر وخت کېږي زه سکاله تقریبا شاوخوا کېږي وزر نه و داسې هو به ډېر وخت کېږي نو زه د 12 کال شاوخوا وم وسم د غونډې نو دی یو کلیپ جوړوي یو ډراما و نو ما چې یو پوښتنه وکړه ولې پوښتنه درڅخه کوم ته به جواب راکړه ما سم ده ول په پیرانو کې د کم پیر څخه ډېر ویریږي اما ټول د مجاجو څخه ډېر ویریږي نو ما دا فکر کوي چې دا ډرامه ما کتلې نو مجاجو په هغه وخت یو ډرامه جوړ کړو پیری و ان ما شو دا نشته ګو پیری دی مجاجو هغه ډېر وخت کېږي او ډېر وخت کېږي وزر نکی ورته درس کاله یې کېږي درس کاله مخکې د 12 کال اوسنه 12 کال
د عمر مې کړی د عمر مې نه د عمر د لحاظ نه اضافه کېږي دی تذکره چې دغه 12 کاله کې نیولې هغه چې کوم کې او په اوس کې ما په ما کې څه تجربه تغییر دونه نه کېږي راغلی په شي کې شه مخکې ځوان مې وسم ځوان بس لږ ما چې د ورشتان دغه بغلونه سپین سي د سروستان دی یا د ژیړي ده خیر هغه پروا نه کوي ملت کور غم دي نه ژوندي دي اصلا یا زما دا سټایل دی نه سټایل خو سي دي سټایل خبره یا حساب هم د ډېر عمر نه دی هغه ستاسې همزول دي موږ ښکاري نویشت کاله اشه عمر ته ولې پټه ته ولې عمر پټه حقیقت تر خو دې نه سم وایي په دې کې په دای وخت ته شو دي دا عمر دې کال نه دې کال چې کال بعد کوم دي 50 کال بیا ما 50 کال په دې کې دا یو وخت دا نه راوړل عمر نه وایي یا وای بنو عمر کدی ونه وای خدای د چیرې څخه معلومیږي معلومیږي د دور څخه ما نه راځي بشرانه کې د مور شنه زیه قدرمن دوستانو لنډ وقفې ته راځو بیا تاسو موږ سره اوسئ بالا چې د وقفې سو بالا چې موږ چپ سو لاله وقفه کړو یادونه بنه سوا الو سوا یک خبرونه څو بجې دي الو ځل کې وخت نشته پاتې سوا ځل کې وخت پاتې دی اخو نو ریلاکس ور بالا سوا ولا څه مشکل خو نه اباس بالا سره خلاصو ما د دې پیغامونو به سره واورو بره بس تاسو ما د بالا دې درځو ته د پارکینګ مشکل نه پارکینګ باندې وای او تک باندې غږی یا پارکینګ ولا صحیح ورته دي کوه یا باندې پارکینګ نو یو کدی خپل موټر او یا بیل خبر ده بلا سره ټولو بس خپل ورسته پیغام وای چوک شان تمام زم یو پیغام ما ته پارکینګ د اوس چټ ته باندې زه خبرونه کې د شمای خراب وسم صاحب وخت قدرمنو دوستانو بیا بشر اغلاست هنري شبیه خبرونه ده چې میلمانه را سره عبدالله عبدالي او محمد نعیم ریحان دي نو ریحان صاحب په وروستیو کې څه وینا لري و خلکو ته ټولنې ته وینا خو نه لرم یو کوچنی پیغام لرم خو وینا خو بیخي غټ وي پیغامونه هم ډېر لرم خو یو دانه ورته وایم ټولو لیدونکو ته دغه پیغام لرم چې مثال یا زه یم یا عبدالي صاحب وي یا ته یا بل ممثل وي چې د هغوی ویډیوګانې دې کتلي وي کوم نوم چې هغه پر ځان ایښي دی په بازار کې هم په هغه نامه ورته وایي نو دغه وایم چې باید خپل نامه ورته وایي باید تا ته بازار کې پریحان وایي معلومه ما کرکټر جبار راځي دا د څوم باندې ما خپل نوم نه بل پغړ واه تلاشه کرکټرونه دي ډېر د نسې کولای وسه د سبب یا عموما
ښه خبره ده، ښه خبره ده. نو ابدالي صاحب ستا وروستی پیغام یا وینا څه ده؟ زه خو تر اوسه پورې خپله دې هلته نه یم تللی چې موږ د خلکو څخه غواړو چې خلک موږ ټلیفونونه وي هغه څنګه زموږ غږ اوري پیج ته زموږ نمبرونه شته دې چې کومې غوښتنې زموږ څخه دي دې که موږ ته پیغام لري موږ دې پیغام سترګې په لارې خوښه دي پورې دا زمین ورسري چې خلکو ته چې دا پیغام موږ پیغامونه په کلیکو کې ستا غلي ډېره زیاته ابدالي صاحب او ریحان صاحب ډېره مننه خپل قیمتي وخت مو راکړ او رالاست طرف دفتر پورې. قدرمنو دوستانو اونري شیبې خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېدله. تر بلې خپرونې پورې چې د نورو ګلالیو ممثلینو سره ستاسو چوپړ ته راځو، پر رایل زال او ستر را موږ سپارو ښه وختونه ولرئ.